وسم جهان کې د یعقوب د نسل خلق شته دي د دې دنیا د ډېرېدو د پارونه وجني څوک چې ټیټ ساتي هغو ته ګوره هېڅ نه وایي څوک چې پورته کړي نو وخت هغه سرونه وجني چې روان د بل په لار او په اختیار دی چې روان د بل په لار او په اختیار دی زمونږ ژوند خو ځکه یاره خوار وزار دی او که تپوس ته نه چا کو چې اوتر څنګ دی که تپوس ته نه چا کو چې اوتر څنګ دی ورته وایه چې د مرګ په انتظار دی کله چې څه کار شي سمدستي راځي کله چې څه کار شي سمدستي راځي او ځای ته د غرض به په شپیلي راځي او زړه دومره اعتبار به په دوی نه کوي دا د نیمې لارې یاران ځي راځي او کله چې ماښام شي تیاره جوړه شي یاد دې لکه سم ورورکي راځي او مونږ خو په خفګان پسې خفګان مو چا وي چې په غم پسې ښادي راځي او دا رقیبان جوړ راته د کمې شو حسن له د یاره خاطري راځي او دا د محبت د جنون دشته د مختاره دا د محبت د جنون دشته ده او دلته به د هر ځای لیوني راځي کوم چې دردمن وي هغه زړونه به ترې ښه خبرېږي او بې درده زړونه د دردمندو په حال څه خبرېږي او عظمه دې خلکو د حق په اواز ځان پوه کړي عظمه دې خلکو د حق په اواز ځان پوه کړي ستا په ناروغ به د هغې جهان مړه خبرېږي او دلته د لوبو سامانونه دوباره مه راوړه او د کونډو چم دی بیا به جاړي چې واړه خبرېږي ډېر ښه دی یار دا بیا ووایه یار ډېر ښه شعر دی مننه چې دلته د لوبو سامانونه دوباره مه راوړه او د کونډو چم دی بیا به جاړي چې واړه خبرېږي او ستا د سرکو شونډو نظار شم چې کنګال دې پکړه د خولې په لاړو دې د سواد د سینو بو خبرېږي او مقتده چې تا که په خپله ژبه لږ غوندې کابو راوسته زما د خولې نه به ورته هېڅوک نه خبرېږي ډېر ښه دی یار ډېر ښه دی دي راخېږي څوک بېوسه ارمانونه وجني تیاره کې ناست دي په نشو باندې خپل زړونه وجني او پرخا د هغه لیونۍ جذبه لا ورکه نه ده عشقان اوس هم په یو بل پسې ځانونه وجني او اوس هم جهان کې د یعقوب د نسل خلق شته دی دې دنیا د ډېرېدو دپاره رونه وجني ډېر ښه یار مننه چې اوس هم جهان کې د یعقوب د نسل خلق شته دی د دې دنیا د ډېرېدو دپاره رونه وجني څوک چې ټیټ ساتي هغو ته ګوره هېڅ نه وایي څوک چې پورته کړي نو وخت هغه سرونه وجني ډېر ښه یار بیا یې وایه مننه څوک چې ټیټ ساتي هغو ته ګوره هېڅ نه وایي څوک چې پورته کړي نو وخت هغه سرونه وجني ډېر ښه دی یار